سلامونه ګران دوستانو، زمان فریدی دی او تاسو زما आवाज د زمان کرپټو ډاټ کام نورې ګران دوستانو. زمان نننې موضوع ده د پوتین نظر د ارز ډیجیټل یا کرپټو کرنسی په حق له د روسیې د مرکزی بانک مخالفت او د مالی بانک نظر او د نورو شخصي اقتصادي دفترونو چې یا سرمایدارانو چې کرپټو کرنسی سره اړه لري، دا ټول نن دلته په دې ریپورت کې زه تاسو ته وایم چې د پوتین څه نظر ده د کرپټو کرنسی په حق له. ګرانو دوستانو، پوتین وایي چې کرپټو کرنسی مونږ د پاره څه خطر نه دی. کرپټو کرنسی چونکه یو ډیر د خطر نه ډک دی، نوې یو شی دی، هغه مونږه نشو کولای چې مکمل ځان ته رانږدې کو، مکمل د ير کو، خو دا پړاوونه لري. اب مونږه مخامخ زو. د روسیې د فدراسیون مشر ولادیمیر پوتین د خپل مرکزی بانک نه غوښتنه وکړه دا چې ته وایې چې مکمل باید کرپټو کرنسی بند شي. دا زه تاسو سره نه منم. زه به دا وایم چې دې کې ډیر زیات پوتنشل دی او روسیه کې دا امکانات شته، استعدادونه شته چې هغه د کرپټو کرنسی مایننګ پاکله دنیا کې یو خاص رول ولوبوي. د کرپټو کرنسی په مایننګ کې یا استخراج ویلې شي دغه پاکله د روسیې د بانک امدا یو دلیل چې دلته د کرپټو کرنسی یو نوې موضوع ده او دا یو پیرامید ده. پیرامید دوستانو که تاسو په مصر کې احرام مصر لیدلی چې لاندې نه لوی د بره چیزی د ورکوټی کی دغه څه دا وایي چې لاندې خلک ټول پیسې ګټي مصرفي او بره خلک ګټي، خو پوتین وایي دا هغه شی نه دی. دا یو نوې حقیقت دی. دنیا ورو کرپټو کرنسی خوتزي. نو پوتین دا غوښتنه کړې ده د خپل د بانک مرکزی بانک مشر نه چې باید کوشش وکړي چې د صحیح مقرراتو د کرپټو کرنسی لپاره رامخ کې ماته او زه د کرپټو کرنسی مخالفت نه کوم. البته پوتین وایي چې د کرپټو کرنسی مایننګ کې کسه مشکلاتي هغه هم د چین د وجه نه چې چین مکمل د صحنې نه راووته او مونږه که هم د صحنې نه وځو نو دا کنټرول امریکای خواته ځي. نو چې کله مکمل امریکای ته دا کنټرول زی روسیا دا نشي منودلای. یعنی مونږ سره استعدادونه شته، مونږ سره برق شته او دا یو مسلم حقیقت د چې کرپټو کرنسی په دنیا کې یو نوې ارز یو نوې ټیکنالوژي سره په کار د مونږه بجای دا چې هغه نه مونږه لری زو په مسلې حل کو. نو د مختلفو د وزارت مالیې له خوا هم دا ویل شو چې دا کېدی شي چې مونږه خپل صحیح استعداد د ارز ډیجیټل د پاره د کرپټو کرنسی د پاره استعمال کو. نو مونږه کولی شو چې څنګه د جمهور رئیس پوتین هم دا نظر دی چې مونږ کولی شو چې الته د ټاکسیشن سیستم ایجاد کو او ټاکس سیستم مونږه کولی شي چې روسیې ته هم فائدہ وکړي او خلکو هم فائدہ وکړي. ځکه چې روسیه کې د هاش ریټ د استخراج هاش ریټ 14% دی. چین مکمل بند ک، امریکای حمایت کوي، روسیا 14% دی وخت کې هاش ریټ لري چې د غینه پس قزاقستان ډیر زیات مهم رول لري. نو استخراج د پاره دوی د کوشش کوي چې قانوني وجوهات یعنی یو قانوني لارې ورته رامنځته کړي. همداسې یو بل کمپنی دغه ماینیکا پنوم دی، هغه هم دا ویلي دي چې مونږ په کار د کرپټو کرنسی د مایننګ بخش ته په کار د ډیر د احترام په نظر وګورو. ګرانو دوستانو، تاسو زمان کرپټو ډاټ کام سره په یوټیوب کې او په انستګرام، ټلګرام اکراس د چینل چې دی دا تاسو ما سره ووسئ. زه تاسو ته بهترین نیوز روزانه چې کوم نیوز روزي هغه په فارسی پښتو اردو کې زه تاسو ته راوړم. تاسو سره چې کله د ډیسیژن پاور نه تاسو نشئ کولای چې هغه خپل لارې تعقیب کړي. نو ځکه زه تاسو ته وایم چې دلته دا کمپنی چې ماینی کنومیږي هغه هم ګوره دا یو پرایویټ کمپنی ده، خو هغه د جمهور رئیس پوتین د فدراسیون د روسیې د فدراسیون جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته همدا ویلي دي چې دلته ډیر زیات امکانات شته دي. موږ په کار د مقرراتو احترام وکړو، خو د حکومت ته په کار ده چې یو داسې مالیاتي قانون رامنځته کړي چې هغې نه دوی ته ټاکس هم ورشي او خلکو ته هم دوی دغه وکړي فایده وکړي. دغسې د دومای په نوم باندې یو د روسیې په سطح یو لوی د مایننګ د استخراج
د کرپټو کرنسي د پاره یو کمپنی ده چې هغه لیکلي دي چې قانوني مالیاتي رڼاګانې په کار ده دلته مونږ راوړو نو که مونږ وکولی شو چې د لوکل خلکو نظریات راغونډ کو د عام خلکو او چې کوم معدنچیان دي څوک چې استخراج کوي یعنی کمپیوټر د لحاظ نه چې هغوی مجهز دي او برق او انرژي لري نو هغوی د پاره په کار د مونږ نوې تعرفنامې را منځته کو نوې لارې وښیو بهرحال ګرانو دوستانو زه به تاسو ته دا وایم چې نن زه په خپل یې کرپټ دغه کې په ټیک ټاک کې به یو لنډ خپل نظر زه تاسو ته مخام را مخکې کوم د وخت کې به زما دا ریپورت هم په یوټیوب کې به تاسو ګورئ دا ریپورت هم وګورئ چې کوم ما ترجمه کړی په فارسی پښتو اردو کې او ورسره تاسو کولی شئ چې زما هم یو چې کوم انالیسس دی تجزیه دی په ټیک ټاک کې باغوي نو تاسو کولی شئ چې خپل معلومات د زمانکرپټ.com نه همیشه واخلئ او الته د یو څوک چې کغوړي چې په کرپټو کرنسي دنیا کې هغه کامیاب شي هغه به وایي چې زه په دې خبر څه کوم فلانی وایي چې فلانه کوین واخله نو ته به پیسې ګټې هغه چې څه کوي هغه چې څه کوي کې دي چې غلطي نو د دې لپاره چې ته خپل ځان ته یو لار پیدا کړې او ته خپل پوي اوسې نو ته د نیوز ډیر ضرورت ده زه چې دومره راځم یو خبر ورکوم د کوم ځینه په دې چې زه معلومات لرم زه انټرېستډ یم نو کته انټرېستډ شې ته تیار زه زمانکرپټ.com نیوز وروړي او ته وایي چې دا نن نیوز ده مثال په توګه تاسو ته مو پرون مخام د امریکای د ریزرو بانک او د پوتین یو لند دغه ریپورت ما په ټیک ټاک کې را مخکې کړ نن دغه په سلسله کې یو ډیر لوی ریپورت راغی چې هغه هم ما په دې ریپورت کې تاسو ته ذکر کړ چې د بانکونو نظر سره د جمهور رئیس نظر سره په روسیه کې او د پرایویټ کمپنیانو نظر سره او استعدادونه سوي دلته څه کول پکار دي روسیه څه کوي چین څه کوي امریکا څه کوي نو چې کله ته دا انفارمیشن ولرې نو بیا ته ویلی شې چې زه اوس کوم پوتنشل ولا کوین زه واخلم چې هغې کې زه ګټه کوم ګران دوستانو ډېر زیات مننه چې تاسو زمانکرپټو.com سره په یوټیوب کې په ټیک ټاک کې انسټاګرام کې فیسبوک کې او اکراس د چینل ما سره اوسه شیر کې لایک کې او د خبر خور کې په دې چې کوم ځوانان زموږ خويندې ورونه دي هغه پوتنشل لري هغه پويږي ایجوکیټډ دي لګ ډېر پیسې لري چې هغه خپل پیسې بې ځای ځای نه کی رائټ ځای کې هغه کله کیږي چې کله تاسو ښه انفارمیشن خو ورځ درته غواړم کامیاب اوسئ ګران دوستانو